واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله فرمایي چې د الله بندگی کوي او د الله سره په یو شي کې هم شریک مه جوړوئ. ګورئ د مؤمن دپاره مین پوینټ او مین نقطه دا ده د ټولو څه شیانو څه مخکې د هر لمانځه د روژه زکات اخلاق احسان د هر څه څه مخکې د الله باندې د توحید عقیده درلوده چې الله وحده ذات چې کوم دی هغه د هر شي څه برات نه د هغه سره څوک شریک سته نه د هغه سره په یو یعنی دا شرک څو قسم یو شرک فی العلم د الله سره په علم کې څوک شریک نه جوړوي. علم غیب د الله خاص صفت دی دا د الله څخه غیر و هیڅ چاته نه دی اثر نه و نبي ته نه و ولی ته نه یو بزرګ ته نه یو پیر ته نه یو فقیر ته د الله بغیر. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرې زه به غیب خبر وی لاستکثرت من الخیر نو ما به د ځان لپاره اکثره چیش خوښولی خیر دا بعضې بریلوي حضرات چې وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته الله عطایي غیب د غیب علم ورکړی دی یا جزي ورکړی دی مثلا عطایي دا مطلب چې الله ورښولی دی نو چې الله ور وښوي نو دا خو غیب نه صفاته. غیب هغه ته وایي چې بغیر د چا د ښوونې بغیر د یو آلې بغیر د یو ټکنالوژي بغیر د یو داسې شي تا ته حاصله وي بغیر سببه تا ته حاصله وي چې هغه صرف د الله څخه دا به چاته نه ورکوې نه به یو کوډګر ته ورکوې نه به یو تعویزګر ته ورکوې نه به یو پیر ته ورکوې نه به یو ولی ته ورکوې نه به یو ثابت ته ورکوې نه به یو نبي ته ورکوې. دویم د الله سره په تصرف او تسلط کې څوک مددګار جوړول چند علاقې دا زموږ تی وایي دا هرې علاقې خپل متصرف د یو علاقې متصرف نسته په انسانانو. الله چې دی الله لا اله الا هو الحي القيوم الله ذات چې کوم دی هغه د عبادت لایق دی هغه څه سوا څوک نسته هغه حي قیوم یعنی ژوندی دی او قیوم ساتونکی دی لا تاخذه سنة ولا نوم نه هغه له خوب راځي نه د خوب غلبه راځي. نو چې کوم چا کې د خوب صفت وي نو تا خو متصرف نسی جوړېدلی دی به بدي کارونه به ګرده خراب. نو د الله څخه سوا څوک متصرف جوړول یا د چا څه مدد غوښتل دا ته چې متصرف بولې نو خو مدد څه غواړي ته چې د مثلا د ته رول ورکوې یا دی د الله سره په یو شي شریک جوړې نو بیا دغه عقیده راوځي چې بیا به دی په قبر کې پروت ته به پلانی نیکه راورسېږه پلانی نیکه راورسېږه پلانی نیکه زما مدد وکړه پلانی نیکه داسې وکړه او پلانی بابا راورسې قبر روان ما جوړ کړه ما ښه کړه دا کیسه په خبر هم سر خلاص. دا عقیده د کوم ځای سره راوځي دا چې ته د تصرف عقیده ولرې چې د تصرف عقیده نه چې باید تصرف د چا پر الله جوړول والا څوک دی الله صحت ورکول والا څوک دی الله عزت ورکول والا څوک دی الله کامیابی ورکول والا څوک دی الله. نو دغه عقیده چې ته ولرې بیا به ته باباګانو قبرو ولیانو بزرګانو ته آواز نه ورکوې چې یا ما جوړ کړې یا زما دا کار هغه که بولک نیکه دی که هغه خواجه نیکه دی که هغه کڅی دی که هغه هر ځای دی که څوک و قبر ته دا وایي چې زما دا کار راوکړه یا ولي ته دا وایي چې زما سره دا مدد وکړه یا دا کومک وکړه دا د الله سره په تصرف کې شریک جوړ. زه دلته ناست یو مولوي صاحب دی هغه وایي وایي یو چا ته وویل چې د شهید قبر له ورغلم وایي دا شهید ته ما وویل چې جوړ مې کړه که نه در پښه دې نسم د بندې راغورځوم وایي هغه وویل جوړ شو. ما مولوي صاحب محترمه ګوره ته خو عالم هم یې مثلا په خبره هم پوهې دا دی جوړ شو یا نسو جوړ دی جوړ شو نسو جوړ د دې سره خو زموږ کار نه دی. دغه د ده داسې وینا چې یو شهید ته یا یو قبر ته درېدل چې ما جوړ کړه که مې جوړوې نه در پښه دې نسم د بندې دې راغورځوم دغه په اسلام کې جایز ده او که نه جایز. هغسې خو سیکان عادي ګرځ بوتان ته ولاړې هم جوړېږي هندوان د بوتانو څخه غواړي هم جوړېږي د غواو څخه غواړي هم جوړېږي. دا جوړېدل یا نه جوړېدل دا د حقانیت دلیل نه دی دا د یو شي د صحیح کېدو دلیل نه دی. موږ ته دا قرآن یا حدیثو کې داسې ټکي ستا چې یو څوک یو مړي ته ودرېږي چې جوړ مې کړه که مې نه جوړې داسې به د سره وکړه وایي یا داسې خو نشته نو ما بیا مولوي صاحب ته ولې دا خبره ګزوې چې دی جوړ شو ته خو نو نور ته هم دغه ترغیب ورکوې چې ورسه دا شهید در پښه راونیسه یا راوغورځوه یا به دې جوړ
دا خو د شریعت په رڼا کې جایز نه دی. یعنې داسې عمل دا زموږ خلک چې ورسه او توره چرګه ورسه د فلاني بابا پر قبر حلال که ورسه دا د فلاني بابا الله باندې توره چرګه سپینه چرګه خړه چرګه وزن نیغ د بابا پر قبر ولې حلال؟ یعنې دلته ستا د عقیدې خرابوالی راوځي. ګوره که د الله دپاره حلالوې الله خو دلته هم شته، الله خو هر ځای شته. دا ته چې هلته بیا یې د دې څه معلومېږي چې ستا په عقیده کې فتور شته، ستا په عقیده کې خرابوالی شته. که ته خیرات کوې صدقه کوې خو د دې کور حلال کړه د کلي غریبانو ګده دغه چرګان ګده دا یې پسې والا وخوړه نه دا نه دی کګانو باندې چې حلالوله بس راکړله باره به دا یې پسې والا ومنې چې والا دا ګله چرګان هلته وکړه هلکه دا د خپلو مسکینانو په غریبانو وخوره د دې کور حلال کړه خیر خیرات وکړه. ته څه ډول په غرو په رغو کې په قبرو یې حلالوې په خبره مې سر خلاص وکړه نه څه کار. نو داسې عقیده درلودل دا ټوله محتاج دي. یو عالم ډېره ښه خبره لیکلې دا په مزارو باندې نه دي چې دا په قبرو باندې څه ناست دا ملنګیان موږ دلته یو ورځ یو مثال ورلو ملنګیان ځوانان خلک وایي ملنګیان ونازل ملنګان ته دا چې کوي خورځ خپله مزدوري خواري وکړي دلته ناست شي وایي داسې خبره په دا 20 کاله ولا چا راته کړې د بابا صاحب مزار دی که کوم صاحب مزار دا په ارغنداو کې کوم ځای دا ته موږ وایي داسې خبره په دا 20 کاله چا نه وه راته کړې. مثلا اوس ګوره پر مزار باندې یو ملنګ ناست دی هغه استازه غواړي وایي ملنګان ونازوه زموږ هغې ور روانې ده ملنګ یې صاحب غواړي زموږ هغې د چا څه غواړي د ملنګ غواړي او ملنګ یې استازه غواړي زموږ هغې چې ورسي د قبر څه غواړي دا په قبر کې چې پټ دی د هغه څه غواړي او پر قبر چې کوم ملنګ ناست هغه ورته ته وایي ملنګ خو ونازوه. زه علال شهباز قلندر پر مزار باندې موږ دی سیوان دا علاقې ته ورغلي نو هلته خو دغه د دې ملنګا پر ناس پر ګرځي مثلا دا پیټې ایښي دي نو دلته دی ښه معزز خلک معلومېدل دی مالدار نو هغه دې شپې وي که څلوېښت شپې ورکړي دوی ولاړې دا ته چې پیسې ورکړې دوی وایي چې مثلا د ده خاندان وسنګ کې د ده کور وسنګ کې د ده بیړه ورپار کې دا ملنګ چې سر ته ولاړ دی دغه وایي نو هغو دی 40 شپې ورکړې دی 50 شپې ورکړې نو هغه دی ماړه باندې هغه څو ته وایي ملنګ وہی نہیں اور ڈالو یہ تمہارا بیڑا غرق کر دے گا وہی سے نوری رواچو بیڑا بجی در غرق دے بیڑا نور گستا بیڑا غرق کیجی خبر آوانا نہیں ویسے کرنی نزد دی خلق واقلو تا حیران چی دی قبر و سر تا ناس ملنگان دی و تا تا کچکونی ولی چاجی ملنگ و نازوا او آجان دی زی و روانی دی ملنگ و قبر والا توائی و یاجی و نازوا خبر دادا چی سر دا اللہ سے فرمائے یا ایوہ الناس انتم الفقراء تی ټول د الله محتاج ارڅ چې غواړي د چا سره غواړي الله د الله په حکومت کې د الله په خدایي کې د الله په علم کې د الله په عبادت کې د الله په تصرف کې به هیڅوک معنا سوی ولا تشرکوا به شیئا په یو شي کې هم د الله سره شریک نه کړي. زه د خلکو ته وایم مثلا که چیرې د قیامت ورځ الله دا درته وویله چې تا زما څه ولې مدد نه وغوښته ته چې په تکلیف کې وې تا ولې ویل چې یا علي مدد یا غوث العظم مدد یا رسول الله مدد یا فلانی بابا مدد دا تا ولې کوې نو ته به څه جواب ورکړې جواب لري او دا خو والله بالله که الله درته ووایي چې تا په تکلیف کې یا غوث العظم ولې نه وایي تا د در په وخت کې یا علي ولې نه وایي تا د در په وخت کې یا فلانی ولې نه وایي دا به درته وایي چې الله ته یې زه بل چا ته ویم الله هر څه کولو والا الله کن فیکون والا چې صرف کن فیکون هر څه به کېږي الله تعز من تشاء وتذل من تشاء عزت هم الله ورکوي ذلت هم د الله انه اضحک وابکا خندول والا هم الله ژړول والا هم الله انه امات واحیا مرګ ورکول والا هم الله ژوند ورکول والا هم الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما لوني ما الله ورکی زامن ما الله ورکی مثلا چاته خالد لوني چاته خالد زامن چاته دوار چاته شینو دې غلط عقیدو د وجه زموږ د څومره زنانو عزتونه لوټ شول دغه لوی د لور په اسره یا د زوی په اسره څومره ویډیو پر میډیا باندې رااله چې دا پلانې دي دا پلانې دي دغه د شودو عزتونه واست یا ورسه دا ادرو کې وګوره څومره زنګوي په دا ادرو کې ولاړ په دا قبرو کې ولاړ دا وحدانیت د الله عقیده نه درمه
الله سه وغواړه الله ته وژاړه چې الله یو وغواړي الله ستا دپاره حکمت کې وګوري الله به درکړي او دویم په عبادت کې به د الله سره څوک شریک نه جوړ مثلا هغه که مالی دي که بدني دي مالی به صرف د الله دپاره خیرات صرف د الله دپاره به صدقه وي نه به د یو بابا په نامه نه به د یو ولی په نامه نه به د یو بزرګ په نامه صرف د الله په نامه باندې د الله موږ مدرسې یو ورځ دوه غویان اولي وه کساب شیه وه کساب چې علالاوي صرف د حضرت علي رضیتون نوم یې پر واسطې دا شیه دوه دانې غویان وله دواړې د مدرسې سوي سره ویل عند غیر الله په نامه وما اهل به لغیر الله چې د الله د غیر په نامه باندې یو څه کېږي او خیرات کېږي دا الله فرمایي چې دا داسې حرام دی لکه څنګه چې دا مردار ته خوري یا څنګه داسې دا نور د خنزیر دا غوښتي د الله بغیر د بل چا په نامه تعالی او بل بدنی عبادت د الله د غیر څخه چاته سجده نه شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرمائے وہ جس سجدے کو تو گران سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ته کوم سجده ته ګرانه ګڼې دا به د زرو سجدو څخه خلاص الله ته سر ټیټ کړه د درد د ټیټېدو څخه خلاص دا الله سره وغواړه د درد د فقر څخه خلاص نو الله جل جلاله چې نبی علیه السلام څه فرمایي وایي د چوټي تسمنه دا هم د الله څخه غواړه د چوټي تسمه د الله څخه غواړه اسمنه اخیرو بعضې بیا وایي ګوره یو مدد د چا څخه غوښتل تحت الاسباب یعنی په اسباب ته د تورور یو سل کوي خوراک یا د موټر خلاص سره بوز دا خو د اسباب تحت مدد دی یو فوق الاسباب د اسباب سره لوړ هغه په قبر کې پروت دی تور ته وایه واځ با کور خورا جوړ تور ته وایه ما خو جوړ کړ تور ته وایه ما ته پاشي راک هېڅ اسباب نه لري هېڅ سبب نه لري دلته د یو بزرګ په باره کې راځي دا تا ګڼ بابا وکړه څوک ورو وایي دا یو غټ سردار هغه سرکار په خوب ولیدي هغه ورته وویل دا ستا پر قبر دومره شرکیات شروع دي دا ته ولې نه بند وایي زه په قبر کې مړ پروت یم خو ته سردار خو ته یې راسه بند یعنې ته یې بند که زه خو هم په قبر کې پروت یم خو ته راسه دا نو زه دا وایم مسلمانانو ته مهم شی عقیده ده ولا تشرکو به شیئا دا الله سره په یو شي کې شریک مه جوړ چې داسې لږ څه نه څه بدبو ځنه وځي د هغه څه لرې شو چې دا لږ څه نه څه بدبو ځنه وځي بس لرې ما تاسو ته وویل مولانا یوسف دانوي صاحب یو واقعه لیکلې په اصلاحي مواعظ چې دغه بیت رضوان چې وسو دغه درخته سوکه خلکو بزرګ ګڼل شروع کړه چې دا ډېره بزرګه ده نو خلک ورکلل مثلا د دې لاندې به کښېنستل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خبر شو هغه تبر راواست چې دا درخته ماتوم چې ورغلی چې یو تبر یې ووله دا درخته د الله څخه مړ نو اوس حضرت عمر ایمان خو د غره رنګ ایمان دی نو مولانا یوسف دانوي صاحب وایي که چېرې دا موږ ولی موږ به ټولو منډه کړې وه وایي دا خو واقع بزرګه د خلاصې ګزه رامړ وایي هغه ایمان پر الله و هغه د غیب ایمان درلود هغه د غره غوندې ایمان په دا بل لاس یې تبر ورته ونیو درخته یې ماته کړه ونړول الله یې الله سم باید موږ تاسې داسې کمزورې عقیدې د الله په باره کې ونه لرو الله چې دی واحد لا شریک له ذاتي په یو شي کې په یو صفت کې به د الله سره څوک شریک نه جوړوي